کرکټ هغه لوبه ده چې په ختیځ ننګرهار کې د نورو ولایتونو په پرتله زیات مینوال لري او کله چې نړیوالې لوبې پیل شي مینوال یې د لوبې لیدلو لپاره راټولیږي. ننګرهار کې یو شمېر لوستي او د کرکټ مینوال وایي د لوبې په بایللو ځینې خلک ټولنیزو شبکو کې لوبغاړو ته سپکې سپورې وایي چې دا د لوبغاړو پر روحي منفي اغیز کوي او ان له کرکټ سره د خدای پامان سبب کیږي. باید دې ونازول شي ترڅو په راتلونکي لوبو کې د یو ښه لوبه وکړي، د یو دپاره چې دی داسې یو څه موږ یې سپورټ کړو. باید نه باید چې بدې خبرې او بد پوسټونه پسې وشي دیو پسې. زمونږ هغه بیرغ چې څوک هغه وطن چې چا نه پیژانده چې افغانستان هم په دنیا کې یو هیواد ده، د هغې بیرغ اوچت شو په ټوله نړۍ کې. ټوله نړۍ یې پیژني اوس چې دا افغان لوبغاړي دي او افغانان چې دي جنګ نه غواړي، افغانان کرکټ کوي او کرکټ چې د امن یو سمبول ده نو هغلته یې ورساو. نو په دې سوشل میډیا باندې د لوبغاړو غندل یا دوی ته بدې ردې ویل دا زه ښه نه ګڼم. دغه تاثیرات چې افغان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راځي ځکه دوی هم فیسبوکونه او سوشل میډیا باندې ګوري او کار پې کوي، بیا د خلکو تشویق د ولس تشویق دوی ته بیخي زیاته انرژي ورکوي. نو د دې انرژي ترڅنګ دوی کولی شي چې په میدان کې په پوره زړورتوب سره لوبې وکړي. په ورته مهال د کرکټ یو تن تبصره کوونکی عبدالله ملکزی وایي د کرکټ بورډ له لورې په داسې اساس وخت کې د لوبډل مشر بدلول نه و پکار. د همداراز وایي که څه هم لوبغاړو ښې لوبې وکړي خو د توپوهنې په برخه کې د ښه روزونکي نشتون هغه څه و چې لوبې وبایلل شوې. د ټیم داسې سلیکشن کول چې په هغه کې د یو وکټ ساتونکي کمښت او بیا ریزرو وکټ ساتنه کې موږ داسې یو لوبغاړی چې هغه د شهزاد بدیل نشي جوړېدلی دا او د ترڅنګ د کپتان د بدلیدو سره د ملي ټیم د یو شمېر لوبغاړو نیوکې د دې ترڅنګ الته بیا موږ سره د یو نړیوال په توپوهنې برخه کې د یو نړیوال روزونکي نشتون چې یو نړیوال او بین المللي چې هغه واقعا یو ښه روزونکی اوسي د هغسې یو روزونکي نشتون. د کرکټ دا مینوال په داسې حال کې د ټولنیزو شبکو له ځینو کارونکو غوښتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالۍ کې افغان لوبډلې ماتې وخوړه چې په دې سره په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې لوبغاړي په بدو الفاظو یادول کېدل. د دوی په خبره په هر حال باید د لوبغاړو ستاینه وشي. ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبې ورځ افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ د ویسټ انډیز هیواد لوبډلې سره ترسره کړي.